یېږه او دوه ملګري. دوه کسه د لارې ملګري وو. ناڅاپه یېږه په مخه ورغله. دا یو هلته نږدې ونې ته وخوت او په څانګو کې یې ځان غلی کړ. هغه بل چې د تېښتې لوری ونه لید په ځمکه وغځېد او سترګې یې پټې کړې لکه څوک چې مړ وي. یېږه ورته ودرېده، ښه ورنږدې شوه، ورپوز یې ورپورې وموښه، بوی یې کړ، ساه ته یې ځیره شوه، خو په پراته بنیادم کې یې نه حرکت ولید او نه په دې پوه شوه چې ساه باسي. د ځان مړ اچولی و او ساه یې دومره ورو ایستله چې یېږه ورته نه متوجه کېده. یېږه شیبه نیمه هلته ودرېده، بیا روانه شوه. یېږه چې له سترګو پناه شوه، په خاورو کې پروت سړی را پاڅېد، جامې یې وڅنډلې. هغه بل هم له ونې راکوز شو او ده ته یې وویل: یېږې چې سر در نږدې کړی و، څه یې درته ویل؟ ده ځواب ورکړ. نصیحت یې راته وکړ چې هیڅ وخت له داسې چا سره مه ملګری کېږه چې په سخته شیبه کې دې یوازې پرېږدي. دنیا مه بدلوه، ځان بدل کړه. ونوه یو وخت یو پاچا و چې په یوه ودان ملک یې پاچاهي کوله. پاچا یوه ورځ د یوه لرې ولایت په سفر روان شو. دی چې دربار ته راستون شو، د پښو د درد شکایت یې وکړ. دا اول ځل و چې په خپل عمر کې په اوږد سفر ته په لاره کې ډېرې تیږې وې او د پاچا پښې یې تڼاکې کړې وې. پاچا چې له درده په تکلیف و، امر یې وکړ چې دغه ټوله ورانه لاره دې د غویو په پوستکو وپوښل شي چې تګ ورباندې اسانه شي. درباریانو چې حساب وکړ، ور معلومه شوه چې که د ملک د ټولو څارویو پوستکي هم په سړک اوار کړي، سړک ورسره پوره نه پوښل کېږي. خو پاچا دومره په قهر و چې چا سون نشوی کولی. آخر یو سپینګیري درباري جرأت وکړ، پاچا ته یې وویل: صاحب، د سړک د پوښلو په ځای خپلې پښې په څرمن وپوښه او چرمي بوټونه جوړ کړه. بیا به نه یوازې په دې سړک بلکې په هر سړک بېغمه سفر کوې. زلزله. ډېره سخته زلزله وشوه. د ځان معبد څو دیوالونه یې چپه کړل او ښیښې یې ماتې کړې. زلزله چې ختمه شوه، د معبد مشر روحاني شاګردانو ته وویل: دا یوه ښه تجربه وه او موږ یې په دې پوه کړو چې ریاضت او مراقبت څومره ګټه لري او بنیادم له ورخطا کېدو ژغوري. تاسې خو ماته پام و چې فکر مې بې ځایه نه شو، ورخطا نه شوم، بلکې په آرام و اعصابو مې درته وویل چې ټول پخلنځي ته منډه کړئ. پخلنځی چې د معبد تر ګردو مضبوط ځای دی، روغ پاتې دی. د ریاضت او مراقبې په برکت په زړه کې قوت او په ذهن کې سکون پیدا کېږي. دغه سکون او قوت په سختو حالاتو کې د بنیادم په کارېږي. البته زه باید په خپل پرمختګ ډاډه نشم. د معنویت تر وروستي پړاوه لا ډېره لاره په مخ کې لرم. زه باید اعتراف وکړم چې یو څه خو وویریدم او ورخطا شوم. تاسې پوهیږئ چې زه هیڅ وخت اوبه نه څښم، مګر د زلزلې په وخت مې اوبه په سر واړولې. دا ولې؟ تاسې باید پوه شئ چې د اوبو څښل زما د پټې ورخطایۍ نښه وه. یوه شاګرد وموسل، خو څه یې ونه ویل. استاد ورته وویل: په زړه کې دې څه تیر شول، ووایه. شاګرد ورته وویل: صاحب، هغه اوبه نه وې، سرکه وه. کم عقل هانس. د اتریش او هنګري د خلکو یوه کیسه. یو وخت په یوه کلي کې یوه بېوزلې کونډه اوسېدله. دې له یوه زویه پرته چې هانس نومیده بل اولاد نه درلود. هانس بیخي ډېر ساده و. چې د ګرمۍ موسم راورسېد، مور خپل زوی ته د شاتو یو ډک لوښی ورکړ. ورته ویې ویل: بازار ته لاړ شه، ویې پلوره، خو په هغو یې مه خرڅوه چې ډېرې خبرې درسره کوي. ښځه وېرېدله چې د خبرو اترو په وخت به پیرودونکي ته د هانس سادګي معلومه شي او شات به په نیمه بیه ورنه واخلي.
په ښار کې چې به هر چا هانس ته وویل چې په څو دې بیه کړي دي، ده به ځواب ورکړ ډېرې خبرې مه کوه. که به هغه ورته وویل چې اوس بیه خو یې راته ووایه، ده به سترګې ورباندې برګې کړې، ورته وبه یې ویل په تا خو یې بیخي نه خرڅوم، ته د خبرو ګوډه یې. هانس په ښار کې له ډېر انتظاره وروسته د شاتو له ډک لوښي سره کور ته روان شو. په لار کې یې غومبسې او مچان ولیدل چې د شاتو له لوښي تاویږي راتاویږي. ده ورباندې آواز وکړ څنګه اخلی یې؟ هانس چې د هغو چوپوالی ولید، شات یې ورته توی کړل او ویې ویل بله اونۍ په پیسو پسې راځم. مچان او غومبسې په شاتو کېناستل او هانس په خوشحالۍ سره کور ته ستون شو. اونۍ پس هانس په پیسو پسې ورغی، خو چې ویې لیدل چې نه شات شته، نه مچان او نه غومبسې، نو په غوسه شو. قاضي ته ورغی، د مچانو او غومبسو له لاسه شکایت وکړ. قاضي چې د ده سادګۍ ته وکتل، په عریضه باندې یې ورته ولیکل له هانس سره مچانو او غومبسو ظلم کړی دی. دی د خپل بدل د اخیستلو لپاره د مچانو او غومبسو د وژلو قانوني حق لري. دغه وخت د قاضي په تندي باندې یو مچ کېناست. هانس ګزار ور باندې وکړ، مچ مړ شو، خو قاضي هم ورسره ژوبل شو. قاضي تندی پاک کړ او هانس ته یې وویل دغه امر چې مې درکړی دی دا بیرته راکړه. هانس وویل ما خو ته نه ویشتلې، مچ مې ویشته، حکم رانه مه اخله. قاضي ورته وویل ته خو پاڼه راکړه، تر دې ښه حکم درکوم. قاضي چې حکم ترلاسه کړ، هانس ته یې وویل د شاتو بیه دې څومره وه؟ هانس یې بیه وویله او قاضي په خزانه دار باندې حکم وکړ چې هانس ته د شاتو پیسې ورکړي او خپل مخکینی حکم یې څیرې کړ. هانس په خوشحالۍ کور ته ستون شو او قاضي له ځان سره وویل چې بیا به کوم کم عقلو ته د ټوکو امرونه نه ورکوي. ښه او بد. د زن د لوی استاد بانیکی په معبد کې به د معنویت د لارې د شاګردانو ګڼه ګوڼه وه. یو وخت په شاګردانو کې یو غل پیدا شو. غل شاګرد وپېژندل شو او نورو شاګردانو استاد ته وویل چې له معبده یې وباسي، خو استاد د دوی غوښتنې ته توجه ونه کړه. غل شاګرد یو ځل بیا په غلا ونیول شو او استاد یې د ایستلو اجازه ورنه کړه. په درېیم ځل چې غلا وشوه، نورو ټولو په شریکه استاد ته ولیکل چې که غل نه باسئ موږ له معبده ووځو. استاد شاګردان ور وغوښتل، ورته ویې ویل زه دغه کس چې تاسې ایستل غواړئ نه باسم، خو که تاسې ځئ تلای شئ، تاسې د ښو او بدو فرق کولای شئ، مګر دغه زلمی یې نشي کولای. زه خو ناست همدې ته یم چې خلکو ته د سمې او کږې لارې توپیر ور وښیم. دی به تر هغو پورې ساتم چې خوښه یې وي. غله چې دا خبرې واورېدې په سترګو کې یې اوښکې ډب شوې او له غلا یې توبه وایسته. سوپي او بیزو. سوپي د ونې سیوري ته ناست وه. بیزو د کوپرۍ ګزار ور باندې وکړ. سوپي کوپرۍ په ګورت کې ونیوله، د هغې د منځ شیدې یې وڅښلې، کوپرۍ یې وخوړه او د کوپرۍ له پوټکي یې ځان ته کاسه جوړه کړه. د زرو هیندارو کور. ډېره زمانه پخوا د یوه غره په لمن کې یو کور و چې د زرو هیندارو کور یې باله. یوه کوچني خوشحاله سپي چې د دې ځای نوم واورېد، نیت یې وکړ چې د غره د لمنې کلي ته ورشي او دغه د زرو هیندارو ځای له نږدې وګوري. خوشحاله کوچنی سپی چې د زرو هیندارو کور ته ورسېد او په خوشحالۍ یې په زینو کې منډې کړې. هرې خوا یې زر کوچني خوشحاله سپي ولیدل چې په منډه منډه په پوړیو خیژي. سپي ته خوندوره حیراني ور پیدا شوه. په دهلیز کې ودرېد، غوږونه یې څک کړل او لکۍ یې ژر ژر وخوځوله.
که ګوري چې شاوخوا زر کوچني خوشحاله سپي په دهلیز کې ولاړ دي، غوږونه یې بوڅ دي او ژر ژر لکۍ خوځوي. خوشحاله کوچنی سپی وموسېده، شاوخوا زرو نورو سپو موسل. خوشحاله کوچني سپي له ځان سره وویل: حیرانوونکی ځای دی، دلته به ډېر راځم. د غره د لمنې په کلي کې یو سپی و چې تل به غمجن و. د چې خوشحاله کوچنی سپی د زرو هندارو له کوره د ستنېدو په وخت کې مست او تازه ولید، فیصله یې وکړه چې دی به هم هغه کور ته ورځي، ګوندې هورې یې خوشحالي په نصیب شي. غمجن سپی چې د زرو هندارو کور ته ورسېد، ورو ورو په مړو غوږونو او زړېدلې لکۍ په پوړیو باندې مخ په بره روان شو. د چارچارپیره د مړو غوږونو او څړېدلو لکیو زر غمجن سپي ولیدل چې په پوړیو باندې لکه څوک چې په نظر چیرته روان وي ورو ورو ګامونه اخلي. د زرو مړاوو څېرو لیدلو غمجن سپی ناکرار کړ، ورته وغورېد او چارچارپیره یې زر غورېدلې څېرې ولیدې چې ده ته بد بد ګوري. غمجن سپی چې د زرو هندارو له کوره راستنېده، له ځان سره یې وویل: خواشینونکی ځای دی، دلته به نور نه راځم. یوه حکیم چې د دوو سپو حکایت واورېد ویې ویل: دا نړۍ واړه آینه ده او موږ هر یو پکې خپلې څېرې وینو. د غم علاج. دا د چین یوه پخوانۍ کیسه ده. هسې وایي چې د یوې مور کې یو زوی ومړ. ښځه لوی حکیم ته ورغله او خواست یې ورته وکړ چې داسې دم را وکړه چې د غم بار مې له اوږو لرې شي. حکیم ورسره نه بحث وکړ او نه یې رد ځواب ورکړ. ورته ویې ویل: ورشه له یوه داسې کوره چې غم یې نه وي لیدلی د خریدل دانه راوړه، زه به یې در دم کړم او د غم بار به دې له اوږو واخلم. ښځې یوه خورا شانداره ماڼۍ په نښه کړه چې دلته به نو بېغمه خلک اوسي او خریدل به ورنه وغواړي. خو چې ورغله، هغوی د خپلو وروستیو غمونو دومره ترخې کیسې وکړې چې هغې خپل غم ورپورې هیر کړ. مختلفو ځایونو ته ورغله، هغوی ته چې خولې یې له خندا نه سره ټولېدلې، هغوی ته چې اوږده عمرونه یې کړي او ټول اولادونه یې ژوندي وه، هغوی ته چې په زرګونو عسکر به سلابي ورته ولاړ وه، هغو ته چې دنیا ته یې لته ورکړې وه او ملنګي یې کوله، د هر چا د کور دروازه یې وډبوله او دومره د غم کیسې واورېدلې چې خپل غم یې ورباندې هیر شو او دا یې هم هیر کړل چې لوی حکیم خو د خریدل په دانو پسې استولې وه، دې بیرته د نورو غوندې عادي ژوند ته مخه کړه. له احمقانو سره. یو ګرځنده سړی د احمقانو په کلي ورپېښ شو او احمقان یې له یوې لویې کروندې د تېښتې په حال کې ولیدل. د ورنه د تېښتې پوښتنه وکړه. هغوی ورته وویل چې په کرونده کې یوه لویه بلا پیدا شوې ده. د چې ور وکتل که ګوري بلا ملا نه وه، هندوانه وه. ګرځنده سړی پوه شو چې په ښو کم عقلو خلکو اوښتی دی، نو ورته ویې ویل: له دې بلا خو به مو زه وژغورم. سړی نیغ ورتېر شو، پټو ته ورغی، هندوانه یې له جوړنګانو راوښکوله او له ځمکې یې ووهله، دوه ځایه یې کړه او ویې خوړه. احمقانو چې دا حال ولید لا زیات وویرېدل او په یو بل یې آواز وکړ: له داسې بلا تښتئ چې بلاوې ورته نسوار نه دي. احمقان په خپلو کورونو کې پټ شول او لویه کرونده دته پاتې شوه. دته تیار فصلونه په ګوتو ورغلل. فصلونه ورته داسې خوشې وو لکه ځنګل چې زمري ته خوشې وي، خو مشکل یې دا و چې کلیوال ورڅخه ویرېدل، نه ورنږدې کېدل.
څه موده وروسته یوه بل سیلاني د احمقانو سیمې ته پیښه وکړه. د چې کلیوال ولیدل چې د هندوانې له خوړونکي په ویره کې اوسي، نو ورته ویل ستاسې ویره په ځای ده، ورو ورو به یې په شریکه یوه چاره وکړو. د کلیوال ورو ورو پوه کړل چې هندوانه څه ده او دغه کس بلا نه دی، بلکې د دوی غوندې بې آزاره بنیادم دی. او په دې ډول احمقانو بې ویرې ژوند پیل کړ او د نورو سیمو اوسیدونکي هم د ځان غوندې خلک ورښکاره شول. د ایروان سوداګر ارمني نکل ونوه په ایروان کې یو سوداګر و. سوداګر د مرګ په وخت کې خپل زوی را وغوښت. ورته ویل هر چیرته چې تجارت کوي کوي، خو دا وعده به را سره کوي چې حلب ته به نه ځي. زوی وعده ورکړه او پلار وفات شو. د پلار له مړینې وروسته زلمي سوداګر کچرې په مالونو بار کړې. په تجارت پسې ووت. له حلب پرته یې ګڼو ښارونو ته سفرونه وکول. خو یوه ورځ چې له اوږده سفره راستون شو، مور ته یې وویل نیت مې دی حلب ته مال یوسم. مور یې ورته وویل تا خو له پلار سره وعده کړې وه. زوی ځواب ورکړ پروا نه کوي، زه ځم. زلمی سوداګر مخکې تر مخکې پوښتنې کړې وې چې حلب ته د څه شي وړل واره کوي، او هر چا ورته ویلي وو چې هورې د شمشاد لرګي په ډېره ښه بیه ځي. د 40 کچرې د شمشاد په لرګیو بار کړې. د مور دعا یې واخیسته او د حلب په لور یې سفر پیل کړ. ماښام مهال و چې د حلب ښار ته ورنږدې شو. هورې له ښاره بهر یوه مسافرخانه وه. د مسافرخانې نوکرانو ورته وویل چې څو ښار ته ننوځي هر څه به بند وي، نو ښه دا ده چې دلته واړوي، مال دې کوز کړه، شپه تېره کړه، سهار لمانځه مهال ښار ته ننوځه. سوداګر د نوکرانو مشوره خوښه کړه او نوکران د مالونو په راکوزولو بوخت شول. دغه وخت یو سړی را پیدا شو چې په یوه پښه معذور و. ګوډي کلکه شک کاوه او ځان یې پوهاوه چې کچرو څه راوړي دي. دغه سړی غل و او چې پوه شو چې د بوجیو په منځ کې د شمشاد لرګي دي، نو یو وری یې د سترګو په رپ کې والوزاوه. غلا کړي لرګي یې څه د مسافرخانې د یوه ساړه نغري په ایرو کې پټ کړل او څه یې تر میزونو لاندې واچول چې له سترګو پناه وي. وروسته بیا چې مسافرو د ماسخوتن ډوډۍ خوړه، ګوډی د ایروان سوداګر ته ورغی. ورته ویل تا څه راوړي دي؟ سوداګر ځواب ورکړ د شمشاد لرګي. ګوډی مسکی شو. ویل ساده د خدایه، دا لرګي خو دلته ډیر دي، موږ یې د سونګ لپاره استعمالوو، خو چې تاوان ونه کړې زه به یې د سپینو زرو په 2 کوزو درنه واخلم. سوداګر ته په زړه کې ورتېره شوه که همدا سودا اوس وکړم او کور ته ستون شم، هلته به هر څوک راڅخه د حلب ښار په باب پوښتنه کوي او زه به ورته لا جوابه یم. نو بهتره دا ده چې اول ښار وګورم بیا سودا وکړم. سوداګر سحر ښار ته لاړ او دې خوا ها خوا یې سترګې وغړولې چې څوک پوه سړی پیدا کړي. د ښار په باب پوښتنې ورنه وکړي. آخر یو بوډا دکاندار صحیح کړ. دکان ته ور وخوت، ورسره کېناست. بوډا ورته وویل د کوم ځای یې؟ د ایروان. دلته څنګه راغلی؟ غوښتل مې د شمشاد لرګي رانیسم، دلته یې من په څو دی؟ نیکبخته که په ټول حلب کې وګرځې چارک به یې پیدا نه کړې. دلته خو د شمشاد لرګي د مرغۍ پی دی، په نخودو مسقال خرڅیږي، نخود یې په 10 پیسو دی. دغه وخت سوداګر حقیقت ورته ووایه او د ګوډي په اړه یې مشوره ورنه وغوښته. بوډا ورته وویل احتیاط به کوي، هلته 3 کسه غله یاران دي چې هر څوک نابلده په ګوتو ورشي تیر باسي یې. تا چې څوک د دوی له شره بچولی شي د آشپزخانې آشپز دی، له هغه مرسته وغواړه، لار به در وښیي.
سوداګر مسافرخانې ته ستون شو، خو اشپز پسې ورغی. ورته ویې ویل د دغو غلو له شره مې بچ کا. اشپز ورته وویل زه به یوه مشوره درکړم، عمل ورباندې وکړه، په خیر دې ده. ته داسې وکړه چې نن ماسخوتن له خپلې بسترې سره جوخت دیوال کې سوری جوړ کا او سوري ته غوږ ونیسه. د دیوال د بلې خوا کوټې ته به درې غله واړه غله راشي. په دوی کې یو څوکړ دی، بل یو سترګی دی او دریم په یوه پښه ګوډ دی. دوی به د بېلارو له پیره چې هغه به هم هلته ناست وي مشوره وغواړي. د بېلارو پیر چې څه مشوره ورکړه د غلو په ځای ته ورباندې عمل وکړه. سوداګر د اشپز خبره ومنله، په دیوال کې سوری جوړ کړ او غوږ یې ورته ونیو. ساعت نیم پس یې د غلو او د بېلارو د پیر خبرې اترې واورېدلې. غلو د بېلارو پیر ته ویل چې د ایروان یو سوداګر 40 وریه شمشاد لرګي راوړي دي. موږ ورته ویلي دي چې په 7 کوزو سپینو یې راباندې وپلوره، نو که مو دا سودا ورسره وشوه ټول به بېډایان شو. د بېلارو پیر ورته کړه دا سړی د ایروان دی، ډېرې سړې تودې لیدلی دي، تاسې به ډېر چلونه زده وي، خو هغه تر تاسې 2 چنده چلباز دی. که یو ځل درته وویل چې زه سپین زر نه غواړم، د سپینو په ځای 2 کوزې ورږې راکړئ، بیا به څه کوئ؟ همدا اوس لا فکر ورته وکړئ. غلو ورته وویل خدای دې انصاف درکړي پیره، دې خبرې ته خو یې ولاکه پام شي. سوداګر چې د بېلارو د پیر خبره اورېدلې وه، سهار وختي د مسافرخانې څښتن ته ورغی. ورته ویې ویل د معاملې سړی را پیدا کړه چې سودا ورسره وکړم او زر کور ته ستون شم. د مسافرخانې څښتن ګوډي را وباله. ګوډي ورته بیا د 2 کوزې سپینو زرو خبره وکړه، خو سوداګر ورته وویل زه ډېر جایداد لرم، زر مې په کار نه دي، زما پادوانان ډېر دروند خوب لري او په همدې وجه پادې ورنه 2 ځلې کنډو شوي دي. ما ته د 2 کوزو زرو په ځای 2 کوزې ورږې را پیدا کړئ چې 4 یې د ښځینه ورږو وي او 3 یې د نارینه ورږو. ګوډي معامله ومنله او له خپلو یارانو سره په ورږو پسې ووت چې ویې نیسي، خو چې هر یوه به په ګوتو ورغله او د نرښځې درک به یې معلوماوه، هغه به په دې منځ کې بیرته له ګوتو ووته وابلوته. غله پوه شول چې ورږې ورته نشو برابرولی، نو یوه سړي ته یې پیسې او جامې ومنلې او ورته ویې ویل ستا کار به بس دا وي چې چیرته د ایروان سوداګر ځي ته هم پسې ځه، ځان به ورسره ملګری کوي، له هغه به د هر شي معلومات اخلي او چې دا کار دې وکړ بیا موږ ته راشه حال راکه. سړي هم داسې وکړل، له سوداګر سره یې ځان ملګری کړ، د سیوري غوندې به ورسره یو ځای وه. سړي په لنډ وخت کې د سوداګر د ځای کورنۍ، پلار، مور او لنډه دا چې د هر څه په باب معلومات حاصل او غله یې ورباندې خبر کړل. بله ورځ یو سترګې غل سوداګر ته مخامخ شو. ډېره غوړه پوښتنه یې ورسره وکړه. له سوداګر یې د مور، پلار او نورو خپلو خپلوانو په باب تپوسونه وکړل. یو سترګې غله ورسره داسې خبرې کولې لکه د 100 کلونو آشنا چې وي. وروسته بیا یو سترګې وویل څومره ښه شو چې ته مې ولیدې، زه خو په تا پسې ګرځېدم، ما په اسمان غوښتې خدای په ځمکه راکړې، ته چې زیږېدې ستا یوازې یوه سترګه وه، ما هغه وخت خپله سترګه راویستله تا ته مې درکړه. اوس ته راځه قاضي ته ورشو چې زما او ستا ترمنځ جنجال ختم کړي. لنډه دا چې سوداګر یې قاضي ته ودراوه. هورې غله قاضي ته وویل کله چې دغه سړی وزېږېد یوازې یوه سترګه یې وه، په هغه وخت کې ما خپله یوه سترګه ده ته ورکړه، خو اوس زه بوډا یم، ښه نه وینم، زه بیرته خپله سترګه غواړم. سوداګر یوه ورځ مهلت وغوښت، قاضي مهلت ورکړ. سوداګر په بوډا دوکاندار پسې ورغی. بوډا دوکاندار سوداګر ته وویل بیا هم د مسافرخانې آشپز ته ورشه، هغه به لاره در جوړه کړي. سوداګر آشپز ته ورغی. آشپز ورته وویل نن شپه هم د دیوال سوري ته غوږ برابر کړه، ګوټ، څوکړ او یو سترګی به د بېلارو له پیره مشوره واخلي، ته هماغه څه وکړه چې د بېلارو پیر یې دوی ته وایي.
په همغه شپه 3 واړه غله د بیلارو د پیر مشورې ته ورغونډ شول او سوداګر ته یې د یو سترګي غله د چل کیسه وکړه. دوی له پیره پوښتنه وکړه: استاد څه رایه ده؟ آیا سوداګر به له دې مشکله ځان وژغوري؟ د بیلارو پیر ورته وویل: سوداګر د ایروان دی چې په تاسې چل ونه کړي تاسې یې ورباندې نشئ کولای، خو اوس ډېر بد راایستار دی پوهیږي چې سترګه یې ایستل کیږي. د ده بس دا یوه لار په مخ کې ده، دی به ځي او مال به یې پاتیږي. سبا ته چې یو سترګی غل قاضي ته ورغی، سوداګر یې ولید چې له وعدې سره سم راغلی دی. سوداګر قاضي ته وویل: ډېره ښه ده، زه دې ته تیار یم چې یوه سترګه مې وباسئ، خو د دې لپاره چې دا ثابته شي چې زما سترګه په رښتیا د ده او که نه نو د ده سترګه هم باید وایستل شي او زما له سترګې سره وتلل شي. که یې وزن سره یو شی و دی رښتیا وایي سترګه د ده کیږي. دا خبره قاضي ته پخه معلومه شوه. غله یو ناڅاپه منډه کړه، هغه نور انډیوالان یې هم پوه کړل. ټول وتښتېدل او تر ننه پورې چې هغوی د ایروان نوم واوري لکه د مني پاڼې ریږدي. سوداګر خپل یو وری لرګي چې غلو په مسافرخانه کې پټ کړي او آشپز ورته موندلی و آشپز ته وبخل او نور مال یې په حلب کې په ډېره لوړه بیه وپلوره. ډېرې زیاتې پیسې یې وګټلې او خپل ښار ایروان ته ستون شو. لکه څنګه چې خدای د سوداګر ارمان پوره کړ، ستا ارمان دې هم وخیږي. 3 مڼې راغلې له اسمانه، یوه د نکلچي، بله ستا او بل د هغه لپاره چې ستا غوندې نکل ته غوږ نیولی و. نابینا نجلۍ ونه وه، یوه نابینا نجلۍ وه چې له ځانه یې کرکه کوله ځکه سترګو یې دنیا نه ورښکاروله. دې له یوه زلمي پرته چې پر دې مین و نور هر څوک بد ایسېدل. پر دې مین زلمی به همیشه د دې څنګ ته ناست و او د دې خدمت یې کاوه. نجلۍ یوه ورځ ورته وویل: که مې سترګې لرلی چې دنیا مې ورباندې لیدای شوی له تا سره مې واده کاوه. له دې خبرې څه موده وروسته نجلۍ د سترګو څښتنه شوه، بینا شوه، دنیا یې ولیده. مین زلمي ورته وویل: اوس دې خوښه ده، واده را سره کوي؟ نجلۍ زلمي ته وکتل، د زلمي سترګې نه وې. زلمي ته یې وویل: نه، له نابیناو مې زړه تور دی، واده نه در سره کوم. مین زلمی په نهیلۍ کې لاهو شو، د نجلۍ څنګ یې پرېښود او صحرا ته یې مخه کړه چې خپل غمونه له کاڼو بوټو سره شریک کړي او پاتې عمر یې له بنیادمانو بیل وي. یوه ورځ په بیابان کې یوه قافله تېرېدله. قافله هغه ښار ته تله چې د ده بینا شوې معشوقه پکې اوسېده. معشوقې ته یې لیک ولیکه او د کاروان کسانو ته یې ورکړ چې هغې ته یې وسپاري. په لیک کې راغلي وو: ګرانې، په سترګو مې پام کوه، د چرګانو غوندې باز. یو چا په غره کې د باز هګۍ ومونده، هګۍ یې کور ته راوړه، تر چرګې لاندې یې کېښوده. څه موده پس چې د چرګې له هګیو چوچوڼي راووتل، د باز له هګۍ هم باز راووت. د باز بچي چې ګمان یې کاوه د چرګې بچی دی له چوچوڼو سره ګرځېده. له دوی سره لوی شو او د دوی غوندې یې په ډیران کې مښوکه وهله. د یوه ورځ په هوا کې باز ولید چې له یوه چرګه یې پوښتنه وکړه: دغه څه شی دی؟ هغه ورته وویل: باز دی، د مرغانو پاچا دی، د آسمانونو مارغه دی او موږ د ځمکې یو، په همدې سپېره خاوره کې به اوسو. د باز بچي سړه ساه وایسته، په خپلې بېوسۍ یې افسوس وکړ، خو په دې پوه نه شو چې دی هم په اصل کې د مرغانو پاچا دی. 4 پوښتنې. یو وخت یو ډېر پوه سړی و، ډېر څه یې زده و او ټولو خلکو یې درناوی کاوه، خو افسوس چې کبرجن و. یوه ورځ یې د سرو زرو غاړکۍ په غاړه کې واچوله او څنګلوري پاچاهۍ ته لاړ. د پاچا په دربار کې اعلان وکړ چې که هر چا په پوښتنو کې مات کړم دغه غاړکۍ به ورکوم. پاچا خپلو حکیمانو ته مخ واړوه. ټولو وویل چې دغه سړی ډېر پوه دی، له ده سره که خبرو تک شي نو ماته خورو، بهتره ده غلی پاتې شو.
پاچا د دربار ټوکي ته وویل چې ورشه د څنګلوري ملک حکیم ته ووایه چې دلته دې سیال نشته. ټوکي د دې په ځای چې د پاچا پیغام ورسوي پاچا ته وویل زه تیار یم چې خبرو ته ورسره کینم. پاچا پوهیده چې د ده له ټوکي سره علم نشته، خو فکر یې وکړ چې د حکیم او ټوکي بحث ته به وخاندي. نو ټوکي ته یې وویل سمه ده دواړه راشئ. حکیم او ټوکي د پاچا حضور ته ودرېدل. ټوکي وویل زه 4 پوښتنې کوم، که حکیم 4 واړو ته غلط ځوابونه راکړل لوبه ده وګټله، که نه نو ما وګټله، د سرو زرو غاړکۍ به راکوي. حکیم ومنله او ټوکي لومړۍ پوښتنه وکړه د کوم ملک یې؟ د همدې ځای. څومره وخت کیږي چې په دې ښار کې اوسې؟ 3 کاله. څه کار کوې؟ بزګر یم. ټوکي ورخطا ور وکتل، ویې ویل لکه چې ودې ګټله، پوښتنې ختمې شوې. حکیم ورته وویل نه، یوه پوښتنه دې لا پاتې ده، که مې هغې ته هم غلط ځواب درکړ ما وګټله. او له دې خبرې سره سم ټوکي د خوشحالۍ چکې وکړې. ویې ویل ومې ګټلې، رښتیا دې وویل. حکیم خپله ماته ومنله او د سرو زرو غاړکۍ یې ټوکي ته ورکړه. د ده غرور ته چې ډېره صدمه رسېدلې وه د ټولو مخ ته یې وویل نور به هېڅ وخت ونه وایم چې زه تر نورو پوه یم. او ټوکي وویل علم ښه شی دی خو هوښیاري لا بهتره ده. د ځان غټ ګڼلو بیه. ارمني کیسه. د ځنګله ځناور زمري ته ورغلل، ورته ویې ویل ستا نور هر خوی د شهزادګانو دی، خو دا یو کار که ونه کړې. زمري وپوښتل کوم کار؟ ځناور وویل صاحب دا د ښکار کولو په وخت کې چې ځان غلی او پټ غوندې کړی، دا خو له شهزادګانو سره ولاکه ښایي. زمري چې د ځناورو خبرو غټولی و د هغوی هیله ومنله، او هغوی چې په خپل چل کې کامیاب شوي وو په خوشحالۍ سره په ځنګل کې خپاره شول. تر دې وروسته چې به زمری ښکار ته راووت سر به یې هسک نیولی و، د غلو چم به یې نه کاوه. نورو ځناورو چې به څنګه له لرې صحیح کړ ځانونه به یې غلي کړل. د شهزاده توب په میو مست زمری ورځ په ورځ ډنګرېده او نور ژوي خوشحاله وو.